سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم پام وکړئ په کابل ښار کې د شویو چاودنو او نښتو په اړه تازه جزئیاتو ته. د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې کاونټر پارټ په نامه پر یوې خیریه موسسې له 2 ساعتونو له 2 غبرګو چاودنو وروسته لا هم جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي نن له غرمې مخکې نږدې 12 بجې لومړی د یاد دفتر مخې ته 2 چاودنې وشوې او تر هغې وروسته بریدګر یاد دفتر ته ننوتي او دمګړی هم له افغان ځواکونو سره په جګړه لګیا دي. له دې سره سم د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي له دغې پیښې تر اوسه 9 ټپیان د دوی روغتونونو ته لیږدول شوي دي، خو دا چې په دې پیښې کې څومره کسان وژل شوي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د دغه خبر نور جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې وړاندې کیږي. اوس هم پاتې خبرونه. د فراه په مرکز کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 7 طالبان ووژل شول. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند زیاتوي په دې عملیاتو کې چې تېره شپه په ګنهکان ورځ سیمه کې ترسره شوي 8 طالبان ټپیان شوي او یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. ویل کېږي په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. استرالیا په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره اوربند مهم وباله او ترې ملاتړ یې وکړ. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او لویدیځې اسیا د برخې لوی مشر تېره ورځ د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو له قربانیو ستاینه وکړه او ډاډ ورکړ چې هېواد به یې په بېلابېلو برخو او په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. حمدالله محب هم په بېلابېلو برخو کې د استرالیا له همکاریو مننه وکړه او زیاته یې کړه چې په امنیتي سکتور کې اصلاحات د دې لامل شوي چې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله په بېمیخینې ډول راټیټه شي. افغان حکومت یو ځل بیا د افغانستان د الوتنو پر وړاندې د پاکستان د هوایي حریم د تړل پاتې کېدو له امله خپله اندېښنه په ډاګه کړه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال تېره ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې له دې سربېره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه والي او د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو پر حلېدو هم ټینګار وکړ. د پاکستان سفیر هم ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان او هند د الوتنو پر مخ د خپل هوایي حریم د خلاصولو په اړه ډېر ژر پرېکړه وکړي. د ویل ده چې 6 ورځې مخکې د اسلام آباد او نیو ډهلي ترمنځ تر پوځي شخړو وروسته پاکستان د افغانستان هند ترمنځ خپل هوایي حریم وتاړه او اوس افغانستان د ایران له لارې هند ته الوتنې کوي. او د پاکستان په لاهور ښار کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې د 5 پولیسو په ګډون 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د سیمه پولیسو په وینا دغه پیښه نن سهار د یو زیارت مخې ته د پولیسو یو موټر ته نږدې رامنځته شوې ده. حزب الاحرار ډلې د دغې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.